امام غزالی رحمه الله انسانانو ته یو خبره کوي. امام غزالی رحمه الله دا لیکلی دی چې دنیا کې درې قسم حیوانان الله تعالی پیدا کړي دي. بعض حیوانان داسې دي چې د هغې په وجود کې انسان ته صرف نفع او ګټه ده، لکه غوا سوه، لکه بزه سوه، لکه نور داسې حیوانان دي چې انسانان د هغې څه نفع او ګټه اخلي. او دویم قسم حیوانان داسې دي چې د هغې په وجود کې انسان ته صرف اور صرف نقصان دی، لکه مار سو، لکه لړم سو، لکه ټول زهریله حیوانات سو. او دریم قسم حیوان دا دی چې هغې انسان ته نه نفع ورسي او نه ګټه ورسي. هغې لکه په صحرا کې ګرځي حیوانان دي، هغې بالکل د انسان د ګټې او د نقصان سره تعلق نه لري. د دې خبرې لیکل څه وروسته امام غزالی رحمه الله انسان ته وایي، اے انسان ته خو الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی، الله تعالی تا ته په ټولو مخلوقاتو کې کرامت او عزت درکړی دی، نو د شرافت زندگی تیره کا، د انسانیت زندگی تیره کا، د انسانانو سره د محبت او د نفع زندگی تیره کا، او خپل زندگی او خپل وجود د انسانانو د پاره نفع او ګټه جوړ کا. ورته انسانه کچیرې انسان نسې جوړېدلی، زندگی د حیوان په شکل باندې تیرول غواړي، نو بیا خو هغه حیوان د ځانه سره جوړ کړه چې په هغې کې انسانانو ته نفع او ګټه وي. که چیرې انسانانو ته نفع او ګټه نسې رسولی، نو بیا هغه حیوان د ځانه سره جوړ کړه چې نه چاته ګټه رسوي، نه چاته نقصان رسوي، نه چاته هوسایي پیښوي، نه چاته ستړیا پیښوي، نه چاته خوشحالي ورکوي، نه چاته غم ورکوي. لیکن د خدای په خاطر هغه دریم قسم حیوان چې د هغې وجود د انسانانو دپاره صرف نقصان دی، د هغې په وجود کې انسانانو ته درد دی، د هغې په وجود کې انسانانو ته تکلیف دی، دا شی خو د ځانه مه جوړوه. که چیرې دغه شی د ځانه جوړ کې، بیا د رنګ د انسان دی، لیکن په باطن کې یا لړم یې، په باطن کې یا مار یې، په باطن کې یا درنده یې، او په باطن کې یا لیوه یې یا نور حیوانات یې. نو ځکه انسان الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، او د اشرف المخلوقات معنا دا ده چې د انسان په زندگی کې، د انسان په ژوند کې به انسانانو ته نفع رسیږي، انسانانو ته به ګټه رسیږي، او انسان به د انسانانو سره د مینې او د محبت زندگی تیروي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی، المؤمن مألف، مومن الله تعالی د محبت مرکز جوړ کړی دی. ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، چې په کوم چا کې محبت نه وي، نه خلق د سره د محبت زندگی تیروي، او نه دی د خلکو سره د محبت اراده لري، الله تعالی په دغسې چا کې وزره خیر نه دی اچولی. دا بې خیره انسان دی، او دا بې خیره مخلوق دی، او د دې څه باید چې انسانان د خیر تمه ونه کړي. یو کتاب کې اوله ورځ عجیبه لطیفه مخله راله، یو څه کسانو مار نیولی و، برای د ماره څه ګیله وکړه چې ته عجیبه مخلوق یې، پټ پټ راسې یو څوک په نیش باندې ووایي، د هغې بدن د زهر ور ډک کړي او هغې ته تکلیف ورسوي، کله کله د هغې زندګي ور تباه کړي، کله کله هغې د مرګ سره مخامخ کړي، کله هغې ټوله زندګي په مشکلاتو کې واقع کړي. هغې مار د خلکو ته ویل په زبان حال چې خلکو زه خو مار یم، لیکن ما په ټوله زندگی کې د خپل جنس بل مار نه دی چلی، نه مې په ټوله زندگی کې بل مار ته تکلیف رسولی دی، او نه مې په ټوله زندگی کې د بل مار د خوړلو اراده لا کړې ده. لیکن تاسو د آدم علیه السلام اولاد ځان بولی، او تاسو اشرف المخلوقات ځان بولی، لیکن تاسو زندگی وګورئ، پر مځکه باندې نن د دې قتل کړی، نن دې ته تکلیف رسولی، او نن د دې څه غلا کړی، او نن دا په مشقت کې واقع کړی، او نن دا د غم سره مخامخ کړی. ستاسو زندگی عجیبه زندگی ده. نو زه دا وایم دا یو حقیقت دی، که چیرې په موږ کې د انس ماده پکښي، د محبت ماده پکښي، او د معاشرې د انسانانو سره د ښې زندګۍ ماده پکښي، نو خو بیا خو موږ انسانان یو، او د انسانیت مې زندگی ده. لیکن که چیرې زما په زندگی کې انسانیت نست، د چا سره انس و محبت نست، د چا همدردي و غمخواري نست، او د چا په تکلیف کې چاله په ښه نه ورځم، بیا څه تورې خاري انسان یم. نو زه ډېر ځله دا وایم چې خلکو د انسانیت مسله د ټولو څه مخکې ده. عالم او غیر عالم جوړېدل دا ډېر وروسته خبره ده،
او بزرګ او غیر بزرګ جوړېدل دا ډېر وروسته خبره ده. د ټولو څه مخکې اولنۍ زندګي د انسانیت ده چې انسان خو انسان سي، انسان خو هغه مخلوق سي چې الله تعالی هغې ته اشرف المخلوقات ویلی دي. او انسان چې ښه مخلوق جوړیږي دا الله تعالی په معاشره کې په بهترین معاشرت چې د انسانانو سره زندگی دا تیره کی چې هر څوک د دسه مشران هغې ته د خپل پلار په نظر ګوري، چې کم څوک د دسه کشران هغې ته د خپلو بچانو په نظر باندې ګوري، او چې کم څوک د ده همزولي وي د د زمانې خلک هغې ټولو ته د ورونو په نظر ګوري. د اول قسمه سره د پلار غوندې ادب و احترام، او این قسم سره د خپلو بچانو غوندې شفقت و محبت، او د دریم قسم د خپلو ورونو سره مدد و نصرت. بیا خو انسان دی، بیا خو دا معاشره انسانی معاشره ده او دا آباده معاشره ده، او دې معاشره باندې به بیا الله تعالی یقینا هم ښه ورځې راولي.